السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نوې ویډیو کې به تاسو ته موبایل یو داسې سیټینګ راوښیم چې په دغه سیټینګ کې په دغه اپلیکیشن کې به څنګه چلوي. تاسو ته چې کله هم ناشنا نمبر کال کوي ټیک ته، نو د کال سره د ټلیفون سره به تاسو ته د هغه نمبر پوره معلومات هم راځي. مطلب تاسو ته چې ټلیفون وکړو د هغې پوره مکمل فتح، مکمل معلومات، د هغه نمبر لوکیشن، هر څه چې دي هغه به تاسو ته معلومیږي خپل په موبایل کې. نو قدرمنو راځئ چې د دغه اپلیکیشن استعمال درته وښیم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې څرنګه استعمالولی شئ. نو قدرمنو ویډیو ته تلو نه مخکې وړوکی شان راځئ که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسېدو لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک کمنټس او ډسکرپشن کې شته دی. سمپل تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، تاسو ته به داسې شان د انټرفیس راشي. اوله کې به داسې تاسو نه یو معمولي شانتې فرمیشن غواړي. دغه فرمیشن به تاسو ته الاف کړئ. فرمیشن چې کله دې ته الاف کړئ، دلته کې تاسو وګورئ آیډنټیفای نمبر، دا یو اولنی آپشن چې په سر باندې تاسو له راځي آیډنټیفای یو نمبر. ټیک ده، اوس تاسو سره یو ناشنا نمبر وي، تاسو ته یې کال کړی وي، سمپل دلته کې به هغه نمبر تاسو ولیکئ، سرچ باندې په کلیک وکړئ، نو د هغه چې سم معلومات دي، ټیک ده، پته، هر څه، تصویر وغیره به ټول تاسو له دلته کې تاسو په سکرین باندې راشي. رجسټر لوکیشن مطلب اوس دغه سیم چې دی کوم ځای کې رجسټر دی د هغې لوکیشن تاسو معلومولی شئ، مطلب د هغې ځایګی معلومولی شئ، دا سیم اوس کوم ځای کې استعمالیږي. دغه شانتې سمپل نمبر ولیکئ، سرچ باندې کلیک وکړئ، د هغې به تاسو له هر څه راواخلي. یا تاسو سره کانټیکټس وي تاسو، ټیک ده، دا تاسو یو نمبر سیف کړی وي خو هغه تاسو پین نه، نو دلته کې په هغې باندې چې بیا کم تصویر یا کم څه وي، نو هغه ټوټل به تاسو له دلته کې راواخلي. مطلب د هغې مکمل آیډنټیفیکیشن تاسو به وکړئ، د هغې مکمله پیژنګلو مکمل معلومات به تاسو واخلئ. دغه شانتې ویډیو ډاونلوډر هم شته دی په دې کې. نو قدرمنو ډېر د په دې اپلیکیشن دی، هر ناشنا نمبر څوک تاسو تنګوي یا بل څه وي، نو د هغې مکمل معلومات چې دي هغه تاسو د دې اپلیکیشن په ذریعې سره اخیستلی شئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي به وي. که خوښ شوي وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.